الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. دا الله سبحانه وتعالى شکر دے پاولکی او پاخرکی او داغه چې موږ څومره حمدونه او ثناګانې دا بیان کو نو بیا هم کمی دي. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد إذا رضيت لك الحمد كله ولك الشكر كله. چې بیا هغه عظیم ذات او هغه مهربان ذات موږ له یو پیر مقرره کړه یو بل سره د ناستي او هغه هم د دین د زده کولو لپاره ښایسته ژوند هغه وي چې په هغې کې انسان ته موقع میلاویږي د الله د بندګۍ کولو. دا دین دا د دې زړه غذا او روح دی، په دې سره دا زړه ژوند دی او چې کله هم د دین نه لرې وي او د علماو نه لرې وي او د دیني مجالسو نه لرې وي، د قرآن او د حدیث نه لرې وي، د درسونو او د بیانونو نه لرې وي، دا دله زه لیکل در کوم چې دا کیدی نه شي چې ستا ایمان د هغه شان پاتې شي. ای څوک شتي موږ ته دې ووایي چې نه زما په ایمان کې فرق نه راسي. موږ خپل ذهني بیانولو والا او درس کولو والا، زما خپل ذهني دا تجربه ده چې کله هم د کتاب د مطالعې نه، د درس کولو نه، د لیکلو نه، د جومات نه، د دین د مجالسو نه چې معمولي زه لږ لرې شم، که هغه د مصروفیاتو د لاسې، که هغه د عذر د لاسې، که هغه د هرې خبرې د لاسې، ما ته دا ښه واضح ښکاري چې په ایمان کې فرق راغلی. هر کله چې ته د قرآن او د حدیث نصیحتونه اورې، د قرآن او د حدیث خبرې اورې، الله او د الله د پیغمبر خبره اورې، زړه به دې ژوندی، ژوند به دې خوشحالی. ورب الکعبه بغیر د دې دین نه، بغیر د دې دیندارۍ نه هېڅ ژوند هم نشتی. د دغه ژوند نه بیا د مرګ د ځمکې دا خېټه بیا غوره ده چې د یو سړي په ژوند کې دینداري نه وي، د یو سړي په ژوند کې د الله او د الله د رسول خبره نه وي، د یو سړي په ژوند کې د نیکانو خلکو مجلس نه وي، د یو سړي په ژوند کې د علماو سره ناسته نه وي، په هغه ژوند باندې کې بیا څه ژوند خو ټول خلک تېروي، خو ښایسته ژوند هغه بعض خلک تېروي. زما نن په ذهن کې دا موضوع راله چې داسې ډېر وخت بعد یو ابتدایي درس دی او بیان دی، راشي دې ملګرو ته دا خبره وکړو چې ښایسته ژوند د چا دی او که څوک ښایسته او برکتي ژوند تېرول غواړي نو څه به کوي. په دې باندې به مختصر خبرې کوو ځکه دا یو اوږده او پلنه موضوع ده، اوږده او پلنه موضوع ده که یو سړی کښېني
د قرآن او د حدیث نصوص راوالي د صحابه کرامو آثار راوالي د تابعینو آثار دا هغوی بیا اوږدې خبرې دي د هر انسان دا مقصد دی په دې دنیا کې چې ما ښایسته ژوند تېر کړي دا د هر انسان مقصد دی دا د کافر مقصد هم دی دا د کافر هدف هم دی دا د هندو مطلب هم دی دا د سیک مقصد هم دی دا د مسلمان هدف هم دی دا د لیوني مقصد دی دې پورې ته هم چې لیونی هم دا غواړي چې ما ښکلی ژوند تېر کړي ښکلی ژوند هغه څه چې زه څه غواړم چې دا راته میلاوېده چې زه څه کوم چې دا مې کولی شو نشه ییز هم دا غواړي مقصد د خبرې دا دی چې دې باندې خو موږ پوه شو چې هر سړی دا غواړي او دا ټول خلک هم په دې پسې منډه وایي تاسو چې دا څومره منډه یي نه ګیر چاپېره که نه د دې خلکو دا ټوله منډه ګوره په یوې خبرې پسې ده په څه پسې په ښایسته ژوند پسې ګیر چاپېره وګوره مخې ته شاته ښی ته ګس ته دا څومره خلک چې لګیا دي ټول دې دپاره لګیا دي چې زه ښایسته ژوند تېر کړم ټول دغه وایي که دیندار یې که بېدینه زه ګوره دیندارو خبره صرف نه کوم که دیندار دی او که بېدینه دی ټول وایي زه ښایسته ژوند تېروم او د هغې دپاره خلک قربانیانې ورکوي د هغې دپاره خلک وخت هم ورکوي د هغې دپاره مال هم لګوي د هغې دپاره بچي هم قربانوي د هغې دپاره ملک هم پرېږدي د هغې دپاره مور پلار هم پرېږدي د هغې دپاره ښځه هم پرېږدي دا ټول محنت د دغې یوې خبرې دپاره دی چې ما ته د خوشحالو ژوند میلاو شوی او ما ته د سکون او د راحت ژوند میلاو شوی نو په دې باندې خو د ټولو اتفاق دی خو اختلاف په طریقه کې دی اتفاق په کومه خبره دی ښایسته ژوند غواړم اختلاف په څه کې دی د ښایسته ژوند په لټولو کې اختلاف دی طریقه کې اختلاف دی ښایسته ژوند څه ته وایي په دې کې اختلاف دی اوس کېدای شي ته د یو سړي سره کښېنې ښایسته ژوند څه ته وایي چې سم ډېر مال وي یو سړی به دا تعریف کوي ښه یو سړی به دا وایي چې ښایسته ژوند څه ته وایي چې ډېرې ښځې یو سړی دا وایي ښایسته ژوند دې ته وایي چې ډېر بچي یو سړی وایي ښایسته ژوند دې ته وایي چې سړی د انګریزانو په ملک کې یو سړی وایي ښایسته ژوند دې ته وایي چې سړی ازادي او بس ګرځي را ګرځي دا تعریف خو هر سړی خپل دماغ ورته بیانوي ښایسته ژوند څه ته وایي ښایسته ژوند څه ته وایي دا د شریعت په رڼا کې کته پکار دي مؤمن او دینداره خلک او الله ته نږدې خلک هغه هم دقه ژوند غواړي هغه هم دقه سکون غواړي زه درته دا ووایم سکون ګوره نه په مال کې دی سکون نه په بچو کې دی سکون نه په ښځه کې دی سکون نه په غټ کور کې دی سکون نه په مسافرۍ کې دی سکون د دنیا په یو شي کې هم نشتی سکون او حقیقي سکون که غواړي اطمینان او که حقیقي اطمینان غواړي د زړه خوشحالېده په صحیح معنو سره غواړي او چې دا ژوند په ښایسته طریقې سره غواړي هغه د الله دین ته واپس کېده دی مختصر لار ده او تفصیل یې کوم دی مختصر لار ده چې ته الله ته واپس شي ژوند به دې ښایسته شي ژوند په دې نه ښایسته کېږي چې الله تعالی لوی منصب درکړي ژوند صرف په دې نه ښایسته کېږي چې ته مخوري ځي ژوند په دې نه ښایسته کېږي چې جایداد درسره ډېر راسې زه درته ډېر خلک ښیم ډېر بې شماره د هغوی سره داسې جایدادونه وي چې حیران به شي ورته او تپوس ترې وکړه د هغوی په ژوند کې ذره برابر سکون نشته ډېر مالداران به راته وښیم کروړپتیان لکپتیان په ما پسې راغلي دي زه راته خپله خبره وکړم ما پسې ډېر مالداره خلک راغلي ډېر غټ خلک راغلي ولې وایي غمونه ډېر دي څه وظیفه نشته بېچیني ده څه وظیفه راسره نشته په سکون نه یم دغه راسره نشته څه وظیفه نو زه ورته لنډ دا دین سره څنګه یاره دین سره بس دقې ته واپس شه 2 ورځې مخکې ما ته یو کس د پاکستان نه ټلیفون وکړو او ډاکټر و ما ته یې دا وي زه ستا بیانونه اورم او په ما الحمدلله اثر کړی ده ما ته دا بیماري ده او دا مسله ده مسله یې بیان کړې ده ما یې تاسو ډاکټران یې پکار دی چې ته پې زما نه ښه پوهېږي وایي نه زما ستا په خبره یقین دی ما یې دا ټولې خبرې پرېږده
ته زما بیانونه کم وخت نه اورو؟ بس وایي لږ وخت کېږي. ما مونځ اودس کوې؟ وایي یو مونځ هم نه کوم. قرآن تلاوت، ذکر او اذکار هېڅ هم نشته. ته زما نه بله څه وظیفه غواړې؟ ته دې دین ته راواپس شي. اوس مې شروع کړې ده، لږه لږه مې شروع کړه، ما بس ته نوره ښه شروع وکړه. ته دې دین ته واپس شه او بیا ګوره که ستا دا ژوند الله د دې خوشحالو نه ډک نه کړو نو بیا ماته ووایه. ما خبره دې پورې راواغسته چې ښایسته ژوند څه ته وایي. د خلکو په تعریف کې څه دی؟ اختلاف دی. بیا د دې ښایسته ژوند د لټولو دپاره په طریقو کې څه دی؟ اختلاف دی. اوس زه درته هغه طریقه ښیم چې هغه د قرآن او حدیث نه اخیستې شوې ده او په صحیح معنو سره حیات طیبه الله قرآن کې ذکر کړی دا ژوند، ښایسته ژوند، د سکون ژوند، د خوشحالۍ ژوند، د برکت نه ډک ژوند، د مرګه پورې زما په یو څو خبرو به عمل وکړي او دا ژوند درته الله نصیب کوي. رب العالمین ګورې د چا محنت نه ضایع کوي، د چا کار نه ضایع کوي چې کله پکې اخلاص وي او چې کله د پیغمبر په طریقه وي، چې کله د الله د رضا دپاره وي، په صحیح طریقې سره وشي، هغه الله نه ضایع کوي. دا خبرې چې زه کومې کوم په دې باندې په صحیح طریقه عمل کول غواړي. که ته په یو وګورې او بل باندې بیا دوه هفتې بعد ما پسې راشي تا خو بیان کې ویلي و زموږ ژوند خو څه بدل نه شو، نو ما خو صرف د اورېدو دپاره نه دي ویلي، ته یې واوره په یو غوږ او بل باندې وباسه. زه چې دا کومې خبرې بیانوم دا د دې دپاره بیانوم چې په دې باندې به څه کوې؟ په دې باندې به عمل کوې. اولنۍ خبره دا یاده کوي چې برکتي ژوند هغه دی، ښایسته ژوند هغه دی چې تا ته پکې بار بار موقع د دیندارۍ میلاو شي. دا ښایسته ژوند دی. په دې شکر ادا کول پکار دي. زموږ دا وقفه د درسونو مختصر وه، خو دام کیدی شوه او داسې شوي دي لکه دا تیر شوی کال چې او دا وبا پکې نوي نوي راوتې او الله دې په خپلو قدرتونو ختمه کړي. او څوک چې بیماران دي الله دې روغ صحت ورکړي او کوم چې مړه شوي دي الله یې شهیدان وګرځي. دا وبا چې نوي نوي راووته او دا لاکډاون یې ولګېدی او خلک په کورونو کې بند شو. زه په خپله شخصي دوه کسان پېژنم په ملګرو کې چې هغوی به ما ته بار بار ټلیفون کوو یا په واټساپ باندې میسج درسونه بیا کله شروع کېږي او کله به جوماتونه کولاوي، درسونه به کله شروع کېږي کله به جومات کولاوي، درسونه به کله شروع ما به ته چې کله کولاو شي بیا به عام خبر خور شي تاسو ته پته ولګي. نه بس زموږ زړه شوی دی درسونو ته وبینو هغه درسونه الله بیا سټارټ کړو. تېر شوي کال هغه حالات لکه ښه شو درسونه سټارټ شو. هغه دوه ملګري هغه اوس هم د خاورو لاندې دي او د هغه درسونو په انتظار باندې هغوی لاړو. ما سره اوس هم زه واټساپ نه هغه میسیج نه ډیلیټ کوم، ځان سره مې په خاص میسیجو کې ایښی دی. کله نه کله سړی ګوري زړه یې نرمېږي نو بار بار دا میسیجې به راتلې. بیا به درسونه کله سټارټېږي بیا به کله سټارټېږي بیا به کله سټارټ شو. خو هغه ملګرو پکې بیا قسمت نه و او داسې خپلوان و زمونږ هغه نږدې قدرمن خلک هغه هم لاړو دقه شان. د دې موقع میلاوېده ما او تا ته بیا د الله شکر ادا کوي او الله ته یو اوږده سجده ولګوئ سره د ژړاګانو سره د شکر د حمد او د ثنا. د مؤمن اوږد ژوند کې برکت وي خو په شرط دی چې د اوږد ژوند د څه دپاره د الله د دین دپاره او د ګناهګار دپاره اوږد ژوند د الټه شر او فساد دی. یو دوه کسانو حدیث کې راځي، امام احمد دا حدیث راوړی دی په خپل مسند کې او شیخ البانی په سلسله صحیحه کې هم راوړی. دوه کسانو دا ملګري وو او دواړو یو ځای اسلام قبول کړی و. د حدیث توقع دی دواړو یو ځای اسلام قبول کړی. یو پکې شهید شو، یو په هغه کسانو کې څه شو؟ هغه شهید شو.
او دا بل یو کال پاتې شو لکه دواړو په مرګ کې څومره فرق دی یو کال بس یو شهید شو بل پاتې شو طلحه بن عبید الله وی رضی الله عنه وی فأريت الجنة جنت مې ولیدو طلحه وی هغه اخرنی چې مړو هغه د بل نه مخکې و چې شهید شوی و د هغه نه د اخرنی څه مخکې و وی زه رالم چې څنګه سحر شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله رالم اکتب فذكرت ذلك للنبي صلی الله علیه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم یا رسول الله هغه بل خو د هغه نه مخکې او شهید شوی دا څنګه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ماته وی چې الیس قد صام بعده رمضان د هغه د مرګ نه بعد یو میاشت د رمضان روجې نیولې دي که نه دي وی ما ورته وی چې او وصلى كذا وكذا ركعة صلاة السنة او دومره دومره رکعاته مونځ یې کړی و د ټول کال هغه رکعتونه یې ورته یاد کړو دا یې کړي زیات که نه وی دغه ځله څه مخکې دی ګوره په دې ډېر عمر کې خیر خو خیر پکې هسې نه و پیغمبر وایي د سړي روجې نیولې وي د سړي مونځونه کړي وو د سړي عبادتونه کړي د خپل ملګري نه مخکې شو حالانکې هغه څه و شهید شوی و صرف د یو کال فرق د لاسه چې یو سړي ته 2 کاله 3 4 لس 15 شل کاله ژوند میلاو شي د هغه یو نه زیات هغه کم چې د ملګری و هغه وختي مړ شوی او دی به کې دینداري وکړي نو څومره مخکې ځي د مؤمن په اوږد ژوند کې خیر دی ما دا خبره کوله چې برکتي ژوند هغه دی چې اوږدي او ته پکې څه وکړې ته پکې د الله عبادت وکړې دغه ژوند ویمه حدیث کې راځي په صحیح الجامع کې دا حدیث دی طوبى لمن طال عمره وحسن عمله خوشحالي د هغه سړي دپاره چې ژوند یې اوږدي او عمل یې ښایسته وي خبره ګوره ختمه شوې نه ده بدیږي چې ژوند یې اوږدي بیا خو ډېر بېدین هم چې دی د هغوی دپاره هم خوشحالۍ خبره خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبره په دې ځای ونه دروله چې طوبى لمن طال عمره چې خوشحالي یې د هغه چا دپاره چې ژوند یې اوږد دی دې باندې خبره نه ده ولاړ خوشحالي یې د هغه چا دپاره او خوشحاله دي چې هغه څوک چې ژوند یې اوږد دی او ښایسته عمل کوي ځکه علي بن ابي طالب رضی الله عنه یو قول را نقل دی امام طیبي رحمه الله ذکر کړی لکه بعض خلک دا وایي چې کله ماشوم ویني مړ شوي مزي دي بې حسابه او بې کتابه دی به چېرته ځي جنت ته لاړ هېڅ غم یې نشته هغه دا وایي علي بن ابي طالب وی موت الانسان د یو انسان مړ کېده وروسته د دې نه چې دی لوی شي وعرف ربه او خپل رب وپېژني خیر من موته طفلا د هغه چا نه دی غوره دی د هغه ماشوم نه چې هغه په وړوکوالي کې مړ شوی د الله یې درسره پېژندلی نه دی دا څومره ښایسته خبره یو سړی دومره موقع ته میلاو شو چې خپل رب یې وپېژندو یو سړي ته دومره موقع میلاو شو چې پیغمبر یې وپېژندو یو سړي ته دومره موقع میلاو شو الله ته یې سجدې ولګولې یو سړي الله ته رکوګانې ولګولې یو سړي د قرآن تلاوت وکړو درسونه یې وکړو دین یې زده کړو هر قسمه دینداري چې یاده عبادت هغه یې وکړو دی غوره یې د هغه ماشوم نه چې هغه د سره الله یې نه دی پېژندلی او مړ شوی دی یو حدیث کې داسې راځي د حدیث ته غوږ کړي دې کې هم دقه خبره ده خو صحیح حدیث دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله یو کس راغی وی ای الناس خیر ای د الله پیغمبره په دې خلکو کې غوره انسان کم یو دی غوره ژوند والا څوک دی دا خبره هم زموږ دا ده چې د چا ښایسته ژوند د چا دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته من طال عمره وحسن عمله د چا چې عمر اوږدي او عمل یې ښایسته وي فأي الناس شر وی په خلکو کې بدترین انسان کم یو دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته من طال عمره وساء عمله د چا چې عمر اوږدي او بد عمله یي دا ډېر بدترین انسان دی ځکه چې
هغه ژوند نه خو دې فایده نه لري د ګناهونو بوج پې ښه ډېرېږي د ګناهونو بوج ښه ډېرېږي لکه یو سړی د لمونځ اودس نه کوي بېدینه یې ستا څه خیال دی چې سبا ورځ ده ته میلاو شي او دی په دغه حال وي دا د ده لپاره فایده منه پرونۍ ورځو پورې په ده باندې د ګناهونو بوج څومره پروت و سبانۍ ورسره بله ورځ که او بیا ورسره بله که او بیا ورسره بله که او داسې زه دا حساب کوه دا د ده لپاره څه خیر خو نه دی دا خو شر او شر دی د ګناهونو پیټ یې په ده باندې ډېرېږي ګوره شریعت موږ دې نه منع کړي چې د مرګ ارمان به نه کې صحیح بخاری کی دا حدیث دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لا یتمنین احدکم الموت پتاسو کی دی سوک دا مرگ ارمان نکی اما محسنا فلعله ان یزداد خیرا کدی دینداری نولی دا مرگ ارمان کے جن بدی اگدی او خیر بدی دیر شی نیکیانی بدی دیرش وإما مسيئا كجنانجاري نديتم دمر جرمان كيولي فلعله أن يستعتب توبه بس توبي موقبه تميلاو شيكا بركتي جونا غده چي طالب كلامه قدر كي بار بار دا غدر هزي كولو دا بركتي جون دي أو الحمد لله ثم الحمد لله چي الله مغلا بیا یو پیر موقره کړه د دین د مجالسو سره د ګډون او بیا یو پیر موقره کړه د قرآن او د حدیث د اورېدو د بیانولو داسې لرې خبره خو نه وه چې کیدی شي درسونو نه څه وخت لپاره چوټي وشي او بند شي او سړی پکې مړ شي کیدی شي که نه شي کیدی شي ډېر داسې تلي ما ورته بیا رالو اواسې بیا نه یو راغلي رالو سره د روغ صحت رالو او اندامونه زمونږ کار کوي عقل هم په ځای دی سترګې هم کار کوي غوږونه کار کوي ژبه کار کوي د الله لوی نعمت دی لوی نعمت دی زه په خپل ژوند کې بعض خبرې راښکاره کول ښه نه خواسي چې ملګرو کې شوق پیدا شي زه د اوسه پورې د کعبې په رب قسم خورم چېرته د چا مال ته الحمدلله د سره پسخېدلی نه یم نه مې د دې سره کار شته چې چا سره مرسډیز دی او چا سره لینډ کروزر دی نه مې د دې سره کار چې د چا کور غټ دی او د چا کور وړوکی دی نه مې د دې سره کار چې سپینې جامې اچولي که تورې اچولي نه مې د دې سره کار دی چې یاله بچي ډېر دی وګوره ښځې ډېرې دی وګوره غټ تاجر دی وګوره مال یې ډېر دی وګوره دا دی وګوره هېڅ پروا مې نه خو دې خبرې سره مې غټه پروا وي چې هغه سړی هغه علم هغه داعي هغه ملګری هغه خپلوان هغه تا نه په دیندارۍ کې مخکې کېږي ولې مخکې کېږي تا نه په تا کې څه کمی دی ته ولې ورو ورو شاته روان یې ولې ورو ورو خرابېږي ولې د الله سره ستا رابطه کمزوري کېږي دې خبرو ته مې الحمدلله ذهن ځي او دغه مې ورب الکعبه کې څه پروا وي کروڑپتی لکپتی چې را سره کینی که نه او فقیر او ملنګ چې را سره کینی که نه هېڅ فرق پکې نه کوم فرق صرف په دې کوم چې کم یو پکې الحمدلله دیندارۍ هغه سره مې طبیعت بیا ډېر لګي نو چې موږ له د الله موقع راکړه دا الله لویه خزانه موږ له راکړه لویه خزانه دا خزانه ګورې په مال او په جیداد او په بچو او په ښځه بدې نه میلاویږي دا خزانه دا محض د الله له طرف نه توفیق دی او رحم او کرم دی نو اولنۍ خبره ښایسته ژوند کم یو دی چې تا ته پکې بار بار موقع ده عباداتو میلاو شي او د دیندارۍ میلاو شي دویمه خبره ښایسته ژوند د هغه چا دی برکتي ژوند د هغه چا دی چې په چا کې تقوا وي او د الله نه هېرېږي د ده د خوشحالو نه ډک ژوند دی د ده د برکاتو نه ډک ژوند دی د ده د سکون او د اطمینان ژوند دی اگر که ده سره مال نه اگر که دی بیماری اگر که په ده مصیبتونه سره د هغې دی به خوشحاله وي او د ده ژوند به ښایسته ژوند وي وجه دا دی چې هلته د الله نه هېرېږي چې د الله نه هېرېږي نو د الله د حدودو به
خیال ساتي او څوک چې د الله د حدودو خیال ساتي رب العالمین دته ښایسته ژوند نصیب کوي. زه بار بار دا خبره کوم ګوره ښایسته ژوند مال ته نه وایي ګورې ښایسته ژوند ډېرو بچو ته نه وایي. یو سړی ډېر مالدار دی او بېدینه دی یو سړی سره ډېر بچي دي او د الله دشمن دی یو سړی سره غټې غټې بنګلې دي او پیغمبر نه پیژني الله نه پیژني په داسې ژوند څه کوي الله یې ته موږ ساتي. ژوند هغه ژوند دی اگر که د غریبۍ ژوند دی خو چې ته پکې خپل رب پیژنې چې ته خپل خالق پیژنې چې ته خپل الله پیژنې دا د خوشحالۍ ژوند دی. په ځان کې تقوا راولئ د الله نه یېرېږه رب العالمین به دې په ژوند کې دومره برکتونه راولي چې ته به ورته حیران شي او د داسې ځینه به دله رزق درکړي چې ستا په ګمان کې به هم نه راځي چې دا رزق ماله د کوم ځای نه راځي. ډېر غټ یعنی سرمایه به دې نه وي نه به دې غټ کاروبار وي سره د هغې رزق به دې ښایسته وي ژوند به دې ښکلی په امن به په سکون به په اطمینان به. الله په قرآن کې څه وایي بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا الله وی که چرته دی کلو والو دا په سوره اعراف کې د آیت ته هلته الله بعض کلي ذکر کړي دي هغه کلي تباه کړي دي لکه د عادیانو کلي د سمودیانو کلي د لوط علیه السلام د قوم کلي د شعیب علیه السلام د قوم کلي دا الله ذکر کړي په دوی عذابونه راغلي. الله وی که چېرته په دې کلي والو کې ایمان او تقوا وی یاده کړئ دا خبره الله وی ها وی که چېرته په دې کلي والو کې تقوا وی او ایمان وی لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض الله وی ما به برکتونه راورولی وی د اسمان نه او د ځمکې نه به ولې راویستی وي خو که چېرته په دوی کې تقوا وی خو نه وه پکې تقوا نه و په هغوی کې ایمان نه و په هغوی کې توحید. ته په ځان کې تقوا راوله د اسمان نه به د باندې برکت راورېږي د دې ځمکې نه هم الله برکت راوباسي. شرط څه دی تقوا تقوا څه معنی د الله نه یاره دی لنډ تعریف دی اگر که د نور هم تعریفونه شته. الله څه وایي ومن يتق الله يجعل له مخرجا په چا کې چې تقوا وي د هر غم نه د وتو لار به ورته الله اسانه کړي. دې ته ښایسته ژوند وایي که نه دې ته برکتي ژوند وایي چې الله تعالی د غمونو نه د وتو لار د هغې بندوبست ته وکړي او هغه درته اسانه کړي او هغه درته وښایي. دا د خوشحالو ژوند دی که دا برکتي ژوند نور برکتي ژوند څه ته وایي او صرف دا نه ويرزقه من حيث لا يحتسب او د دې ځینې به له الله رزق ورکړي چې هغه به د په ګمان کې نه راځي. ښایسته ژوند موږ ټول غواړو که نه صرف په دې نه کې زه غواړم د دپاره و محنت کې کوشش به کې. اولنۍ خبره چې ژوند دې اوږد او موقع درته میلاوېدی دیندارۍ دا ښایسته ژوند دی. دویم چې ستا په ژوند کې تقوا وه او د الله نه یره وه نو بیا به ستا ژوند برکتي ژوند وي. درېیمه خبره که ښایسته ژوند غواړئ که برکتي ژوند غواړئ که الله ته د نږدې کېدو هغه زندګي غواړئ چې الله ته پکې نږدې او الله دنې راځي نو د هغې دپاره به درېیم کار دا کې ډېر استغفار ویل سره د دې چې په ګناهونو باندې به همیشوالی نه کې. دا دواړه خبرې وبسې تړلی شي. استغفار ډېر وایم او ګناهونو به یې همیشوالی کوم دا هم فایده نه ورکوي. لکه یو سړی دی توبه وباسم او ګناه نه پرېږدم فایده ورکوي د توبه هېڅ فایده نه ورکوي. یاره بس زه نور الله ته واپس کېږم او توبه مې ده مونځ نه کوم داسې توبه شو دا پلاني ګناه زما نه شوې ده بس نور الله ته واپس کېږم او ګناه کوم
دا تاله فایده نه درکوي دا استغفار دا توبې دا تاله فایده نه درکوي چې څو پورې تا ګناه پرېښودي نه وي او الله ته واپس شوی نه د هغه وخته پورې تاله فایده نه درکوي ګوره په دې ځمکه کې الله لوی برکت اچولی په دې ځمکه کې الله لوی برکت اچولی دی د الله په دې شریعت کې لوی برکت دی په قرآن او حدیث کې لوی برکت دی کله کله یو انسان په دې برکتونو پسې منډې وایي چې زما په دې ژوند کې برکت راشي خو نه میلاویږي ورته د ده او د برکت په منځ کې پردې ژوند یې نه مزېدار کېږي ډېرې منډې پسې وایي وجه څه ده د هغې وجه د الله نه لرې کېده ښه نو دا پردې به ختمو پسه دا چې د ده او د برکت په منځ کې راغلي دي هغه ختمیږي په ډېر استغفار سره که موږ ته استغفار له زور ورکو او د الله نه بخښنه غواړو په مخه دا ورد کوو استغفر الله د دې چې کوم نورې صیغې دي هغه استعمالوو هغه پردې چې کومې زما او د برکت په منځ کې دي هغه پردې به څه شي هغه به وسوځي هغه به وسوځي د دې استغفار په ګرمایش سره د توبې په ګرمایش سره به هغه پردې وسوځي هغه دیوال به مات شي او چې کله هغه دیوال مات شو او چې کله هغه پردې وسوځېدي ستا ژوند کې به برکت راشي استغفار ډېر او ډېر سهار او ماښام په مخه الله ته واپس کېږه کله د نم ګناه وشي ډایرک الله ته واپس کېږه او هغه ګناه پرېږده په ژوند کې به دې برکت وي الله د مؤمنانو دا شان ذکر کړی ګوره مؤمنان دا نه چې د ګناهونو نه پاک دي ګناهونو نه پاکوالی صرف د چا دپاره دی د پیغمبرانو دپاره نو خو هر چا نه ګناه کېږي خو کوم چې اوچت مرتبې اوچتې درجې والا مؤمنان دي او خپل رب یې پېژندلی د هغوی نه هم ګناه کېږي یو خو د هغوی نه ګناه لږه کېږي نادرا ته کېږي کله کله ته کېږي یو پکې دا خبره ده په هغو کې دویمه الله څه وایي والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم کله چې د دوی نه ګناه وشي او ځان سره ظلم وکړي دا مؤمنان زه اوچتې مرتبې والا مؤمنان که ته ژوند کې برکت غواړې نو دغه مرتبې ته به ځان رسې ګوره د هغوی طریقه څه ده ګناه ترې وشو ځان سره یې ظلم وکړو نو څه کار کوي ذکروا الله ډایرک ورته الله رایاد شي دا په دې اوچتو مؤمنانو کې دا لوی صفت دی کله هم د الله نافرماني ته زړه وشي او خواهشات پې زور راولي او شیطان پې زور راولي ده ته څوک رایاد شي الله ورته رایاد شي راشه وایي د پلاني ته دوکه ورکړي په عرش باندې رب دی څنګه دوکه ورکړي راشه فحش فلم او تصویر ګورو نه په عرش باندې رب دی هغه له به جواب ورکړي راشه دا کوه راشه هره ګناه الغرض هره ګناه چې دی کوي ذکروا الله څوک ورته رایاد شي الله ورته رایاد شي ښه چې الله ورته رایاد شي فاستغفروا لذنوبهم نو بیا استغفار دکه زما مقصد الله ورته رایاد شي نو بیا بخانې غواړي د الله ومن یغفر الذنوب الا الله او د الله نه له هغه څوک ګناهونه نشي بخلی ګوره لوی صفت به وکړي څه دی ولم يصروا على ما فعلوا او کومه ګناه چې دې شوې ده په هغې اصرار نه کوي ولی په مخه یې نه کوي بیا بس پرېږدي که ته دا غواړې چې ژوند کې دې برکت راشي او ژوند کې دې خوشحالیانې راشي نو څه به کوې استغفار به ډېر وي څه وایي الله د نوح علیه السلام په باره کې هغه خپل قوم ته دا خبره کړې وه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا نوح عليه السلام خپل قوم ته ویلي
چې ډېره بخانه غواړئ د الله نو څه به وشي چې ډېره بخانه غواړو واوره برکتي ژوند غواړي که نه ډېره بخانه د الله نه غواړه په مخه استغفار یرسل السماء علیکم مدرارا بارانونه به ورېږي برکت واله ویمددکم باموال وبنین برکتي مال به در الله ښه ډېر درکړي زامن به در الله درکړي ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انهارا ځمکې به درله درکړي پټي به درله درکړي باغونه به درله درکړي ولې به روانې شي چینې به وي اوبه به وي برکتونه به وي مزې به وي خوشحالیانې به وي دې ټولو کې شرط څه دی استغفار هر څه د الله حل کوي ته صرف استغفار بخانه د الله نه ډېره غواړه او دا استغفر الله دا ورد په مخه وایه ته ګوره چې الله تعالی د خوشحالو ژوند هغه درکوي او که نه درکوي څلورمه خبره چې څوک هم ښایسته ژوند غواړي او برکتي ژوند غواړي نو هغه ته موږ دا وایو نیکو اعمالو له زور ورکه ژوند به دې ښایسته شي او دا خبره زه نه کوم دا زما خبره نه ده دا د عرش والا خبره ده ومن اصدق من الله حدیثا د الله نه زیات څوک رښتینی نشته دا د هغه رب خبره ده خوشحالو ژوند برکت والا ژوند ښایسته ژوند نیکو اعمالو له زور ورکه نیک عمل زه ساته یو عمل نشم کوی چې ته دا مونځ کوه ته روجي نیسه ته زکات ورکوه ته صرف درس کې کښېنه ته دین زده کوه ته دین ښایه ته ذکر نه نیک عمل هر هغه عمل چې په هغې په کولو باندې الله راضي کېږي چې څومره کولی شي د الف نه د یا پورې دا کوه ژوند به دې ښایسته وي واوره الله څه وایي من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن چا چې ښایسته عمل وکړو نیک عمل وکړو نیک عمل هغه عمل ته وایي چې هغه د الله د رضا دپاره او د پیغمبر په طریقه یي د چا په ژوند کې چې نیک اعمال ډېري الله وایي من ذکر او انثى که دا سړی دی او که دا زنانه ده وهو مؤمن شرط پکې دا دی چې دا مؤمن دی موحد دی فلنحيينه حياة طيبة الله وایي زه به له ښایسته ژوند ورکړم حیات طیبه دا د الله طرف نه ګرنټي ده څومره عبادت چې د الله کولی شي کوئ یې په سهار ماښام کې الله به دې ژوند ښایسته کړي زه کله کله ملګرو ته دا خبره کوم او د افسوس خبره ده او سړی حیران شي چې موږ ته صرف په دې دومره لوی دین کې صرف مونځ پاتې شوی خبره زما غلطه که صحیح صرف مونځ کول هغه هم صحیح نه کوو پاتې څه شو زکات خیر خیریت دی روجې نفلي خیر خیریت دی علم خیر خیریت دی ذکر و اذکار خیر خیریت دی هر عمل چې ته سیټ دی پاتې څه نشته ژوند زه چې مانځه له ځم جومات که د هغې مې د نم صحیح تپوس وکړو هغه هم په ټیم نشته هغې کې هم اطمینان نشته هغې کې هم سکون نشته هغه هم په صحیح طریقه نه دی هغه هم په ټیم نه دی هغه هم کله په جومات کې او کله بهر او کله په کور کې او کله په لاره کې او کله پاتې شو کله پاتې نه شو کوم ځای نه به خوشحالي دې راشي بیا زه او ته موږ په خوشحالیانو پسې ګرځو خوشحالي به خاورې ما ورته وینو چې موږ د خوشحالۍ لار پرېښودې ده سهار چې یو ماښام شي په دنیا پسې منډې او مزدوري او کت او بر او دیاړي او کمپني او ډریوري او دغه کیسې سهار او ماښام او په دې سلیریشو ګنټو کې یو څو منټه سړی الله له نشي ورکولی بیا درته تپوس کوي یاره ژوند بس برکتي ژوند به الله موږ ته څنګه نصیب کړي برکتي ژوند دا دی چې ته نیکو اعمالو له زور ورکړي چې ته عباداتو له زور ورکړي بیا ګوره چې له ژوند یې الله د خوشحالیانو نه ډکوي او که نه ډکوي پنځمه خبره د برکتي ژوند دپاره او د ښایسته ژوند دپاره هغه دا ده د خپلوانو سره خپلولي ساتل
او د خلکو سره ښایسته اخلاق ساتل. چې کله اخلاقي وي د خپلوانو تپوس دې کوو، ملګرتیا دې کوله خلکو سره، د خلکو سره دې منډې والي، د خلکو په مصیبتونو کې ودرېدې، مېلمستیا دې د خلکو کوله، د خلکو نه یې د غمونو بوج کمو. چې څو پورې دا صفات پتا کي الله به تعالی برکتي ژوند درکوي، چېرته به دې الله نه خرابوي، چېرته به دې الله نه خرابوي چې کله ته د نورو مؤمنانو سره ودرېږي چې دوی خراب نه شي. دا ډېر ګران کار دی. دا راته زه ووایم دا کار څه دی؟ ګران کار دی. داسې په خوله باندې خو ویل اسان دي. د خلکو سره ښایسته اخلاق، د هر چا سره په غم او مصیبت کې ودرېده، د خپلوانو تپوسونه کول، ملګرتیا کول د مؤمنانو سره، اکرام کول د مؤمن، دا ډېر ګران کار دی. خو آسان دی د هغه چا دپاره چې چاته الله آسان کړي، نو ګران کار دی. حدیث کې دا راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم په صحیح بخاري او صحیح مسلم کې دا حدیث دی: من احب ان یبسط له فی رزقه وینسأ له فی اثره، څوک چې دا غواړي چې رزق یې پراخه شي او ژوند ور الله اوږد برکتي ژوند ورکړي. دا موږ ټول غواړو، پراخه رزق زه هم غواړم، ته هم غواړې، برکتي اوږد ژوند زه هم غواړم، ته هم غواړې. پیغمبر ته د طریقه ښیي، وی که څوک دا دوه خبرې غواړي فلیصل رحمه، تیرې د خپلوانو سره خپلولي ساتي. او دا خبرې بس ما ختمه کړې ده او زه تپوس نه کوم د هغه، او زه د خواله نه ځم او ده سره مې ختمه او د هغه سره مې ختمه، او د عمر له سپېره ګرځي. دا سړی عمر له سپېره ګرځي. بس وایي پښتو ده. پښتو په هغه پښتو به څه وکړي چې ستا پکې نه څه قدر شتي، نه دې په ژوند کې څه مزه شتي، نه دې څوک عزت کوي، نه د خالق په نیز درونې او نه د مخلوق په نیز درونې. په هغه پښتو باندې کیسه کار هغه کوه چې د الله په نیز درون شي، د خلکو ته درون شي او ژوند به دې خوشحاله شي، ژوند کې به د الله برکت واچي. عایشه رضی الله عنها وایي، دا ډېر ناشنا روایت دی د عایشې رضی الله عنها، وی ان حسن الخلق، دا نصیحت یاد کړئ د ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها نه، وی ښایسته اخلاق و حسن الجوار، او د ګاونډي سره ښایسته اخلاق ساتل، او د خپلوانو سره خپلولي ساتل، او د میلمه خیال ساتل، د مؤمنانو خیال ساتل. چا کې چې وایي دا کارونه یي نو د ده دنیا الله ښایسته کړي او ژوند ور الله اوږد ورکوي. او دا د تجربې خبره ده. ما خو لیدلې ده، تاسو به هم لیدلي چې کم سړی د خلکو سره په غمونو او په مصیبتونو کې ودرېږي، چې کم سړی د خلکو سره منډې ډېرې وایي او د هر چا تپوس کوي او هر چا سره ښکلي اخلاق ساتي، رب العالمین وله ډېر د برکاتو او د خوشحالو ژوند ورکوي. زه په دې بعضو پورې سړي له سمه یعنې خندا هم ورشي او افسوس پې وکړي، وایي نه یې د چا سره ساتم او نه دې راسره څوک ساتي. نو پتا کوي څوک څه، پتا څوک څه کوي، ته داسې قیمتي کاڼی چې ټوله دنیا د پسې ګرځي. زه نه د چا سره ساتم او نه دې ما سره ساتي، ډېره ښه په مخه دې ښه ځه. پتا څوک څه کوي. انسان چې درنېږي خو په اخلاقو درنېږي، انسان چې درنېږي خو په دیندارۍ درنېږي، انسان چې درنېږي خو په تقوا درنېږي. په تا زه څه کومه؟ زه نه دې چا سره ساتم او نه دې ما سره څوک ساتي. ګرځه را ګرځه ځان له بېلارو کوڅو کې. داسې خو ډېر شی بېلارو کوڅو کې ګرځي، خو درانه پکې بعض خلک دي، قدرمن پکې بعض دي، عزتمن پکې بعض دي. نو یو طریقه دا ده. شپږمه خبره، که په ژوند کې برکت غواړې او ښایسته د خوشحالو ژوند غواړې، نو د ځان نه به سخي جوړې. سخي څه ته وایي؟
لاس آزاد کا. یو خو اسراف دی، اسراف نه یو چې انسان کې سخاوت وي، په خپلوانو خرچه، په غریبانانو خرچه، په دین خرچه، په ملګرو خرچه، په میلمه خرچه، چې کله دې دا صفت ته پکې دننه و الله به دله ښایسته ژوند درکوي. ناشنا ناشنا ځینو به تا ته رزق میلاویږي، خوشحالیانې به دي په ژوند کې، عزتمند به قدرمند به، او به چې د الله دپاره یې لګوي او نیت دې دی چې زه الله راضي کو. ته په دې هر څه کې دا نیت ساتلی شي چې د الله دپاره کوم، په دې هر څه درته اجر میلاویږي. ما ورته چې راوځو کور له رزق لټول، رزق خو الله ورکوي، موږ اسباب یو، ښځې له، مور پلار له، بچو له. که چېرته ما ورته دا سوچ وکړو چې دا د الله د رضا دپاره کوم، دا هم صدقه ده. ستا یو ملګری راغی کور ته او ته یې ډېر عزت وکړو، او د چا دپاره دې وکړو؟ د الله دپاره، دا هم اجر دی. ستا کور ته میلمه راغی، ښه ټیټ میلمستیا دې وله وکړه، د الله دپاره دا اجر دی. د خلکو سره ولاړې، خلکو سره منډې او خرچې او دا هر څه الله دپاره کوه، ټول اجر او اجر دی. دا ژوند به یې ټول د خوشحالو نه ډکي. وما انفقتم من شیء فهو یخلفه. تاسو چې الله وایي څه ولګوئ که نه، الله به د هغې په بدله کې ډېر څه درکوي. او چې رب العالمین وایي چې زه به دله په بدل کې در کومه، نو هغه شی به څه شی چې تا لګولی دی، هغه د هغې په مقابله کې څه شی چې تا لګولی دی. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله، کم خلق ته الله په لار کې مالونه لګوي، کمثل حبه، مثال دی یو دانې دی، انبتت 7 سنابل، ګوره دانې وده څو وږي راوختو، 2 وږي، في كل سنبلة 100 حبه، او په هر وږي کې څو دانې دي؟ څو شو 200. لګولې تا څو؟ یو دانه. د یوې نه خبره څو ته لاړه؟ 200 ته. نه نه، صرف په دې ځای ونه درېده. والله يضاعف لمن يشاء. الله چاله د دې نه هم زیات کوه. چې کله ته په غریبانانو خرچې کې، په دین کې، په ملګرو کې، په میلمنوی کې، په خپلوانو کې، یو دانه 200 ته جوړېږي، او د دې نه هم الله ډېرې، ستا ژوند کې به څومره خوشحالیانې راځي. هغه حدیث خو به تاسو ته یاد وي انشاءالله. پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وایي؟ وایي چې ډوډۍ خورئ یو ځای خورئ او مه جدا کېږئ. فإن الطعام الواحد، د یو خوراک د څو دپاره پوره دی؟ 2 دپاره، د 2 3 دپاره. او بیا داسې پسې ځه. ښه بعض دي والله یې داسې خوی نه موږ ساتي چې مخې ته ورته څه پراته وي، داسې بل وګوري بس چې دا خو هر سره نه ده وخوړه، او دا به زه څه کوم، او دا به زه څه خورم، او دا به زه څه کوم د بچو دپاره او د ښځې دپاره، دا خو زه لاړم تباه شو، او دا خو زه غرق شو. نه، د یو هغه 2، د 2 هغه 3 یا 4، د 4 هغه 8، د 5 هغه 10، د 10 هغه 20، د 20 هغه 40. زړه غټ ساته، الله به کې برکت اچوي. ته صرف د دې جیب نه لږ د لاس لرکه او خرچه وکړه، که ستا په ژوند کې برکت رانغی بیا ماته ووایه. خو د لاس به دې لرې کوي څوک؟ کوم سړی چې بخیلي، ژوند ډېر لنډ تنګي، برکت یې نه وي په ژوند کې. غریب د یو روپۍ حساب، او دلته په سعودي عرب کې حلالي، ما په خپلو سترګو لیدلي، بعض پکې د حلالو حساب کوي. د دې سړي په ژوند کې به تاسو ماته ووایئ ځه د ژوند به تنګي که نه وي؟ ځکه چې خبره کله د حلالو حساب ته واوړېده نو ژوند ډېر تنګ نه شو؟ ډېر زیات تنګ شو که نه؟ صحیح د سړی حساب کې دا نه چې حساب مه کوه، خو دې حد ته رسېده چې ته نه په ښځه خرچه کې، نه په بچو کې، نه په ملګرو کې، نه په غریبانانو کې، نه په کونډو، نه په یتیمانانو، نه په دیندارو، نه په دین، نه په علماو. نو کیسه ته څه دپاره جمع کړي؟ نو یو په ځان کې دا صفت راولي، سخاوت، ځان سخي که الله به دې ژوند ښایسته کړي. 2مه خبره، په تجارت کې رښتیا وایه،
په کاروبار کې رښتیا وایه الله به پکې برکت واچوي همیشه رښتیا وایه حدیث کې درځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی متفق علیه حدیث دی صحیح بخاری صحیح مسلم کې دوه کسان دي یو بل سره بیع کوي فإن صدقا وبینا کدوانو رښتیا وي او خبره ښه واضحه وکړه بورک لهما فی بیعهما الله به په تجارت کې څه واچوي برکت وإن كذبا وكتما او که چېرته د دواړو دروغ وي او حقیقت یې پټ کو محقت برکة بیعهما الله به د دوی د تجارت نه او د دې بیې نه برکت راکاږي که ته دا غواړې چې ستا په ژوند کې برکت وي او په تجارت کې برکت وي او په دوکان کې برکت وي او په مزدورۍ کې برکت وي او په دیاړۍ کې برکت وي رښتیا به وي هر څه کې رښتیا د کمپنۍ د مشر سره د ټیکهدار سره د کپیل سره د دکاندار سره د اغستونکي سره د خرڅوونکي سره زره زره برابر رښتیا به وي څه شی به نه پټې حقیقت الله ستا په ژوند کې برکت اچوي نه به دروغو قسمونه خوري نه به دا وایي چې دا د جاپان دی او هغه شی دیسي او نه به دا وایي چې بس والله یاره وي قسم دی دا شی ختم دی نور وي بس موږ سره دغه یو کارټن پاتې دا ټول هغه خبرې دي چې برکت خو ختم شو خو زه یو حدیث ویمه ده دې حدیث ته غوږ کېږده په صحیح مسلم کې دا حدیث دی ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم درې قسمه خلک دي الله به ورسره د قیامت په ورځ خبرې نه کوي نه به ورته ګوري نه به یې د ګناهونو نه پاکوي او د هغوی دپاره دردناک عذاب دی څلور خبرې دي ګوره ابو ذر رضی الله عنه وی خابوا وخسروا من هم یا رسول الله دا خو تباه شو او هلاک شو دا څوک دی د الله پیغمبره پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته یو هغه دی چې د پنسو نه د پنسې خپلې د ګیټو نه لاندې ساتي هغه نارینه چې پنسې د ګیټو نه لاندې ساتي دویم شغلخور انسان د یو ځای خبره یو ځای ته وړي د بل هغه بل ځای ته وړي دا او دې دپاره مې ته حدیث وي او درېیم هغه چې خپل مال د دروغو په قسمونو سره خرڅوي دې سړي ته به الله نه ګوري نه به ورسره خبرې چې الله ورته نه ګوري او خبرې ورسره نه کوي دې ته کوم ځای نه به کامیاب شي نو اوومه خبره کومه شوه رښتیا وایه دغه شان د یو څو خبرې به مختصر ذکر کړو د قرآن تلاوت ډېر کوه الله به دې ژوند ښایسته کړي الله په قرآن کې څه وایي وهذا كتاب أنزلناه مبارك الله دا کتاب ما نازل کړی ډېر برکتي کتاب دی دا برکتي کتاب چې کله ته خپل ژوند کې رادننه کړي ژوند به دې برکتي شي سهاري وایه ماښامې وایه زباني یادوه لږ لږ د تفسیر په درسونو کې کښېنه د قرآن سره چې کوم درسونه تعلق ساتېږي کښېنه دین په مجالسو کې کښېنه الله به دې په ژوند کې برکت واچي دغه شان دعا چې کله غواړو دا خو واضحه ده نو یو دعا پکې دا لازم غواړو یا الله زما په ژوند کې برکت راولي او یا الله ماله ښایسته ژوند راکړي د دعا ډېر لوی اثر او په دعا به ستړی کېږي نه چېرته ګورئ چېرته و په دعا نه ستړی کېږي همیشه و همیشه همیشه و همیشه او دا به نه وي لکه حدیث کې راځي چې بعض خلک د الله نه ناامیده شي نه ناامیده کېږي به چېرته نه همیشه دا دعاګانې غواړه هر وخت یې غواړه یا الله زما په ژوند کې برکت راوړه یا الله زما په عمل کې برکت راواچوه یا الله زما په بچو کې برکت راوله زما په مال کې برکت راوله زما په وینا کې زما په کار کې زما په ناسته پاسته کې زما په اخلاقو کې زما په خوی کې د دعاګانې غواړه الله به ستا په ژوند کې برکت راولي دغه شان د خپله سینه دا د حسد نه د کینې نه او د بغض نه د دې نه څه که پاکه که ژوند به دې ښایسته وي ډېر مطمئن ژوند به دي په ارام به په سکون به لکه د حسدګر او د کینهګر او د دشمنیانې چې کوي او د بغض والا د دې غریبانانو چې کینې دقه یو څو چې هغه دسي هغه دسي هغه کت هغه بر هغه لاړ هغه را هغه دسي هغه دسي چې د هر څه د لرې کړو ژوند به دې خوشحاله شي
د خوشحالي ژوند به دي هېڅ پروا به دې په چا نه وي که چا ته پسې خبرې وکړي هم ډېره ښه خپل خو یې راښکاره که څوک دې غیبت کړي که څوک دې سره دشمني کوي ته په ښایسته طریقې سره جواب ورکړه ته خپل زړه صفا ساته الله به دله ژوند ښایسته درکړي او اخرنۍ خبره به دا ذکر کړو ما خو چې دا اوږده موضوع ده که اوس ما په اوله کې هسې دا یو څو خبرې اخرنۍ خبره هغه ده او ډېره اهمه که د خوشحالو ژوند غواړې او ښایسته ژوند غواړې نو په دنیا کې د ځان نه بره ته به نه ګورې د ځان نه کته ته ګوره او په دین کې به د ځان نه بره ته ګورې د ځان نه کته ته به نه ګورې موږ خبره الټه کړې ده چې ورته ته دینداري نه نو د هغه پلاني نه خو ښه یم که نه هغه 2 منځونه کوي د ورځې زه بیا هم 3 کوم اوس وګوره دی د ځان نه کمزوري ته ګوري په دین کې نه نه پکار دا وه چې تا ځان نه بره ته کتلی زه خو مونځ کوم خو هغه پلاني ورسره قرآن هم یادوي هغه درسونه هم کوي هغه ذکر وزکار هغه روجې نیسي هغه تهجد کوي هغه ته هغه ته ګوره موږ په دنیا کې بره ته ګورو موټر ورسره شتي ښه مزېدار خو دی لینډ کروزر ورته ګوري او دکه د خولې نه یې لاړې ساسي چې کله به زه دا ګاډی را پیدا کړو ښه مزېدار کور یې د ګزارۍ روانه 4-5 کمرې خو دی هغه پلاني ته ګوري هغه 18 کمرې جوړ کړی دا ژوند ګورې په ارام نه تېرېږي ها د ځان نه لاندې ته وګوره په دنیا کې ژوند به دې ښایسته ته دا وایې چې ما سره موټر نشته که نه ته دا وایې چې ما سره سکوټر نشته که نه وګوره هغه کسانو ته چې خپې ورسره نشته ته دا وایې چې زما کور وړوکی دی ته وګوره هغه کسانو ته چې فوټپات باندې اوسېږي ته دا وایې زما په سر دړلی او زما معده خرابه ده وګوره هغو ته ولیاذ بالله چې هغه د کینسر بیماران دي د هغوی ګردې خرابې دي بل ورځ مې یو مریض ولیدو په نیټ کې چې پته نشته زما د ذهن نه اوس وځي خو چې 11 کیلو که 12 کیلو صرف د هغه ګرده وه او ګردې غټې شوې وې خېټه داسې راغلې وه داسې نو بیا ډاکټران وایي چې د ګردې به دې وباسي اوس دې نه بغیر به ژوند تېروي چې څوک پورې ژوند ځکه چې دې دله سم مړ کېږي دا خېټه دومره غټه شوې وه یعنې دا وړه ګرده چې کله کیلو ته ورسي ته سوچ وکړو چې بیا 100 کیلو شي او یو نه 2 ګردې د دې سره ژوند تېرول او هغه تکلیف او موږ خپل هغه وړې وړې بیماریانې راولو هغه یادو نو که چېرته موږ نه د ځان نه لاندې ته وګورو نو ژوند به زموږ څه شي هغه به ښایسته شي دا یو څو نصیحتونه د زړه د کومې نه ټولو ملګرو ته دې دپاره چې زموږ دا ژوند څه شي دا ښایسته شي الله سبحانه وتعالی دې موږ ټولو ته ښایسته ژوند نصیب کړي الله دې موږ ټولو ته برکتي ژوند نصیب کړي الله دې زموږ دنیا او آخرت ښایسته کړي او الله دې موږ د غمونو مصیبتونو آفتونو نه د ګناهونو نه الله دې موږ دې نه لرې ساتي او الله سبحانه وتعالی د دې دیني مجالسو سره زموږ د تعلق دغه شان برقرار ساتي د آخري وخته پورې د دنیا نه د تلو پورې الله دې موږ د دین طلبګار وګرځي او د دین خادمان دې الله موږ وګرځي او الله دې زموږ بچي زموږ خپلوان زموږ مشران کشران دغه ټول نه الله د دین کار واخلي هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين